سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د ایران حکومت نن په اسرایلو باندې توغندۍ غورځولې دي. د اسرایل پوځ ویلي دي ایران په اسرایل میزایل ویشتلي دي او خپلو اوسیدونکو باندې غږ کړی دی چې دننه پناه واخلي. په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو سایرن غږول سوی دی او خلکو ته امر سوی دی چې د بمونو نه د پناه ځایونو ته نږدې پاتې سي. د اسرایل اوسیدونکو ته د دننه پناه اخیستو پیغامونه په موبایل ټلیفون لیږدول سوي دي او د اسرایل په کامل ټلویزیون هم اعلان سوی دی. د دې نه مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و چې ایران په اسرایل د بلیسټیک میزایل د ممکنه حملې دپاره تیاري کوي. امریکایي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دي که چیرې ایران حمله وکړه نو دا به سختې نتیجې ولري او امریکا د اسرایل د دفاع لپاره تیاري فعال ملاتړ کوي. په اسرایل کې د امریکایي سفارتخانې په آنلاین اعلان کې د امریکې د حکومت ټولو کارکوونکو او د هغوی کورنیو ته هدایت ورکړی ده چې د بلې خبرتیا پورې دې په محفوظ ځایونو کې پاتې سي. تېره هفته د اسرایل په بمبارۍ کې په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې مشر حسن نصرالله د وژل کېدو وروسته په سیمه کې په تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.